محترم مرګري پښتنه کړې ده نیکټای غاړه کول څه حکم لري. محترم مرګري نیکټای دا د فساقو د فجارو د کفارو لباس ده، نو لہذا د دې استعمال جایز نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبع بقوم فهو منهم. دا حدیث مبارک مشکات شریف کې د دوم جلد صفحه 1240 د دې په شرح کې مولا علی قاری رحم الله مرقات کې ذکر کړي. وعنه عن ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تشبع بقوم من تشبع نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره او بالفساق والفجار او بيالك او باهل التصوف والصلحاء الابرار فهو منهم اي في الاسم والخير. نو لہذا دا د کفار او د فساق جامه ده او مسلمان با لدینه ډډه کوي دا سي جامه به نه استعمالي.